د هلمند ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د هلمند ولایت کرهڼې اوبو لګولو مالداري ریاست تر چتر لاندې د امارتي ځمکو د ساتنې او د غصب د مخنیوي په لړ کې په مارجې، سنګین او باباجي ولسوالۍ کې د اړوند ادارو له لوري ګډ عملي اقدامات ترسره شول. په دې لړ کې د باباجي ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د اړوند ادارو د استازو لخوا ګډې کمیټې جوړې شوې چې د امارتي ځمکو د غصب د مخنیوي په موخه نظارتي لیدنې ترسره کړي او د ځمکو وضعیت یې له نږدې وڅېړه څو د هر ډول غیر قانوني تصرفاتو مخه ونیول شي. همدارنګه د مارجې ولسوالۍ اړوند سیمو کې یو باب نیمه جوړ شوی سرای چې پر امارتي ځمکه په غیر قانوني ډول د جوړېدو په حال کې ونړول شو او یا د ساحه بیرته بیت المال ته وسپارل شوه. ورسره هم مهاله د سنګین ولسوالۍ د عیدګاه په سیمه کې درې نوو جوړونکو سرایونو د رغولو چارې چې پر امارتي ځمکو روانې وې ودرول شوې او اړوند سیمې خوندي کړل شوې. په همدې حال کې د هلمند د کرهڼې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلینو ویلي چې د امارتي ځمکو د ساتنې د غصب د مخنیوي او د قانوني حاکمیت د ټینګښت لپاره به دا ډول څارنې او علمي اقدامات په جدي توګه دوام ولري.